د نن ورځې هغه خبرونه چې تاسو نه دي اورېدلي راځئ له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. کورونا تازه خبر. عامې روغتیا وزارت په لوګر او سمنګان ولایتونو کې د کورونا وایرس د دوو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. دې سره ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 42 تنو ته ورسېد. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر غني سره تر لیدنې وروسته له عبدالله سره هم کتلې دي. د راپورونو له مخې پامپیو هڅه کوي ترڅو ولسمشر غني او عبدالله یو ور بیا په ګډ حکومت جوړولو سلا کړي. نریندرا مودي د هند لومړی وزیر نریندرا مودي کورونا سره د مبارزې برخه کې د افغانستان د $1 میلیون مرستې مننه کړې ده. مودي پر خپل ټویټر لیکلی دی له کورونا سره د مبارزې برخه کې له سارک هیوادونو سره د افغانستان $1 میلیون مرستې مننه کوي. د یادونې ده چې افغانستان له کورونا سره د مبارزې برخه کې د سارک سازمان هیوادونو سره د $1 میلیون مرستې ژمنه کړې ده. کرزی پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپل شتون او نفوذ له نورو هیوادونو سره د سیالۍ لپاره نه بلکې په افغانستان او سیمه کې د ثبات او همپالنې لپاره وکاروي. نوموړي د افغان سیاسي کړکېچ په اړه د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. ملګرو ملتونو له کورونا سره د مبارزې برخه کې افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نن هرات ولایت ته د سفر پر مهال دا څرګندونې کړې دي. د هرات ولایت مقام څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې توني لینزر نن د هرات له والي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونو له کورونا سره د مبارزې برخه کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ دي او دا سازمان به له دغه هیواد سره خپلو هر اړخیزو مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو کورنیو چارو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی او د افغانستان د ولسمشرۍ پر تیرو ټاکنو نیوکې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ایران د یادو څرګندونو په غبرګون کې په یو خبره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې افغانستان او ایران پراخېدونکې ګډې تاریخي، دیني او فرهنګي اړیکې لري. د ایران په 14 ښارونو کې د سختو ورښتونو له امله راوتلیو سیلابونو مرجوب لاړولې ده. د ایران د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویان مجتبی خالدي ویلي د راوتلیو سیلابونو له امله 7 تنه مړه شوي او 2 نور لا تر اوسه ترې تم دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې دغه هیواد په بوشهر کې 260 تنه چې سیلابونو کلابند کړي وو د مرستندویو ډلو له لوري ژغورل شوي دي. ویل کېږي چې د سختو ورښتونو له امله زرګونه خلک له برېښنا محروم شوي او دغه راز ګڼ مالي زیانونه یې هم اړولي دي. المان کابل کې د المان سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له خپلو ټولو وګړو غوښتنه کړې ده چې په موقت ډول افغانستان څخه وځي. په اعلامیه کې له افغانستانه د الماني وګړو د وتلو لامل په دغه هیواد کې د کورونا وایرس احتمالي پراختیا بلل شوې ده. المان سفارت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 40 ته پورته شوی دی. بلخوا د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې که له دې وژونکې ناروغۍ سره پیاوړې مبارزه ونه شي او وقایي روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونه نیول شي نو تر راتلونکي 2 اونیو پورې به پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر کې په بېساري ډول زیاتوالی راشي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا او قطر په هڅو افغان چارواکو له طالب استازو سره د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کړې دي. خلیلزاد وایي دغه خبرې تر 2 ساعتونو ډېرې اوږدې شوې دي او په هغه کې د زندانیانو پر خلاصون دایمي اوربند، بین الافغاني خبرو د جګړو او تاوتریخوالي پر کمیدو او نورو مسایلو بحثونه شوي دي. مصر راپورونو له مخې د مصري یو تن لوړپوړی پوځ قومندان د کورونا وایرس له امله مړ شوی دی. پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د پوځ مهم قومندان جنرال خالد شلتوت د کورونا وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پوځ خبرپاڼه کاږي چې جنرال شلتوت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د چارو پر مهال په دې وایرس اخته شوی و چې نن یې په یو پوځي روغتون کې ساه ورکړه. افغان حکومت پلان لري چې د شنو ساحو د پراخېدو لپاره سږکال 2 میلیونه نوي ونې بوټي کېنوي. په دې پروګرامونو کې ډېر پام کابل ته شوی چیرې چې 190,000 هکټاره ځمکه ورته په پام کې نیول شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د بوټي په کېنولو سره بېلابېلو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ځنګلونو بیا رغېدو او شنو سیمو جوړېدو ته پام ډېر وکړي. جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر دغه هیواد د امریکا پر بندیزونو د نیوکې ترڅنګ ویلي د کورونا سره د مبارزې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ امریکا ده.
ظریف پر خپل ټویټر لیکلي واشنګټن له کورونا سره د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي زیاته کړې دوی د نړیوال د دې کار ستاینه کوي چې پر امریکا فشار راوړی څو پر دغه هیواد بندیزونه لرې کړي، خو په خبره یې امریکا غوږ نه ګروي او دا په دې معنی ده چې هغه امریکایي چارواکي هیڅ انساني کرامت ته درناوی نه لري. هغه ټینګار کړی دی چې له کورونا سره پیاوړې مبارزه یوازې د یووالي په صورت کې شونې ده. امریکا کورونا د امریکا یو شمېر ایالتونو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس پراختیا مخنیوي په موخه بل یو شمېر زندانونو څخه په زرګونه زندانیان آزاد کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پر وړاندې د یو لړ تازه اقداماتو په ترڅ کې د ځینو ایالتونو له زندانونو څخه په زرګونه زندانیان آزادوي. راپور کاږي کالیفورنیا، نیویارک، تګزاس او 10 نورو ایالتونو د هغه مجرمینو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده چې د کوچنیو جرمونو له امله نیول شوي دي. یمن په یمن کې د بشري حقوقو یو مرکز تازه شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د غربي او غربي هیوادونو د ائتلاف په 15 کلنه جګړه کې 14,000 ملکیان وژل شوي او تر 25,000 ډېر ټپیان دي چې لویه برخه یې میرمنې او ماشومان جوړوي. د یمن د بشري حقوقو د دې ډلې ویلي د 2015 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف 40,000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یاد مرکز زیاته کړې ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.